مونږ د زوال د ټولو نه غټه خبره دا ده په تله کې کمې کول. الله اکبر کبیره. دا تاسو دا تله نه کنه دا 1000 ګرام او دا څومره دی 970 ګرام خیال لیکړی کنه. الله اکبر کبیره. پدې الله جل شانو قومونه تبا کړی ښا پدې په خپل میدلی چې لاندې بس مغناطیسي مغناطیسو ویډیو راولې غلوي مولوی صاحب راشه دا وینه کنه په ما به حکمران صحیح راشي خیال لیکړی کنه. د قشان ما او تابع منډي وغه پدې باندې الله جل شانو یو قوم تبا کړي او الله جل شانو قران کې څه فرمایي ویل للمطففين یعنی تباہی دا بربادی دا ہلاکت تے دا چا دا پارا دا چا سوک چې پتله کې کمې کوي. الله اکبر کبیره. سمو د مخ کې اوځي کې منډي وروته منډي او خبره کې نه وای د پدې تل کې لګه خوا دی خوا کړي اخوا دی خوا او د ورځې به پزرګونو منونو سامان بدلو وسپنه می بدلوله او پدې کې ګټه کوله او بیا هغه سړی مړ شو کنه مړ شوې قسم په الله چې ټول حرامي پیسې ګټلې وي خپل بچوله اوی هغه بچو بس بیا خیرات نکو د دې پیسو نه بیا خیر نه خوريږي. خیر ګوره د دې پیسو نه بیا فساد خوريږي. دا پیسې چې ما خپل بچو له یوړې الله اکبر کبیره مړې چې څومره زمونږ وس کیږي نو کوي خیال لکړې لاول زو پسې بیا تاسو چې څومره زمونږ د مسلمان سټ ماتیږي نو بس زور پې کو او خاص کر د تلو کمې نه تلو کمې دا ګوره ډیر سیوا دي لګ نه ډیر سیوا دي. دا دړیز ډبګې ته دا چې دا سمره دی دا 3 کیلو چې کوم دا بوجي دا ته کېدا دا سمره دا مړه تا کو تل را واغست. الله اکبر کبیره. دا علانه والا تر دا سپل د وړو کې پوري موت زیات تر پتول کې کمې کو نو ته وای دا مسلمانی دا. الله اکبر. دا مسلمانی دا پدې کې هم فرق دی. تاسو دا کانه وګورئ سمره دی مړ نو زمان نظام تباہ او برباد دی. زما 80% معاملات دی ګوره ښه دا 20% مونږ او دسته دا موتا چوایو جی بذکر اسکار او دا مونږ او دس کو 80% معاملات ته ډیلینګ دا ما د دیو د دی خبر نن یو نه دا دا ولی موتا نن وال خرو نن ولی زما واست په معاشره کې د مسلمان باندې څوک اعتماد نه کوي اعتبار را باندې نه کوي دا ولی او دا ولی نن موتا وال خرو دا مین سبب پکې زما واست اعمال دي ښه زما واست روزګار دي زما واست لین دین دي زما واست اغستل خرڅول دي مړو چې په یوځای کې ما پتل کې دوم رواني کړی نو تر تو وای دغه مال به بیا زما په کار راشي قص دا ټول میراث ته بل به مزه کوي د الله بندګانو بل به مزه کوي ولی بل زیاتو پدې کپن کې به ما وتا وړي پدې کپن کې او پاګه کپڑا کې به ما وتا رانغاړي. الله اکبر. چې خلک تکرا کې کوي قسم دې د دنیا اخیره موتا نه په دنیا کې پاتې شي او زه دا اوس مازیګر ټیم دی کنه زما کو مرګ رااله مرګو نو او دا شپه په کور رااله نو اړ یو برابر نه بدوي وای چې بده وکړه چې پشپې په کور باندې رااله او ولې نه خویارم او دا ولې شپه ډیر بده وکړوي او خلک به تنگ کو بیا دغه زندگی د زما. الله اکبر کبیره. نو غرض میداد جی پتلو کې د کمینه ګوره ما او تا بچ شوغه الله په قومونه تبا کړی دي قومونه په هلاک کړي. قران شتا موجود دی احادیث مبارکه شتا د ټولو د خطرناک زوال چې کوم په امت راځي هغه پتل کې د کمې الله اکبر. بسې ما او تا دی ورکو سي ټول دی ما او تا کو ګور چې الله مال څنګه رزق را کوي. قسم دې چې دا څوک 2 نمبري کوي کنه پښلو لاوري ګټي او په یو لارتي وزیړو پته وته نه لګي چې دا په کم سیډ لاړې سمره موتانن ګټه کومړه اسه موتا پویګو په خپل ګټو باندې نو بس الله دې موږ وبخي او پدې کې موت آئے چې مسله شي کنه وای دا بل داسې دی الله اکبر. بس الله دې موږ معاف کړي.